السلام علیکم ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې روغ او جوړ کوئ د انتیګرال دیارلسم درس ته وایي په دیارلسم درس کې بیا هم په تعویضي انتیګرال نیمونه باندې بحث کوو په تعویضي انتیګرال نیمونه کې موږ په لومړي حالت کې دا خبره وکړه په تېرو درسونو کې چې که چیرې توان لاندې یو پولنومي تابع وي په بل حالت کې دا خبره وکړه که چیرې توان لاندې یو مثلثاتي تابع وي هغه څنګه حل کېږي نن موږ بحث په دې کوو چې که چیرې د توان لاندې یوه جذر لرونکي تابع اوسي یا فرض کړه توان لاندې لوګاریتمي تابع اوسي یا توان لاندې یو توان لرونکي تابع اوسي دغه مسایل څنګه کېدلی دي چې موږ او تاسې دې هغه حل کړو د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه طریقه همدا ده چې موږ دغه درېیم حالت سره ووایو او مخ پر وړاندې لاړ شو نو راځو د توان لاندې تابع ده سی برخه کارو انتیگرال د فرض کا لوگاریتمی تابع کل په توان د ان ډي ایکس په دې شکل باندې کار کوو دغه شکل لپاره تر ټولو ښه مثالونه کوشش کوو چې راټول کړو او تاسو ته یو څه پکې تشریح کولی شو راځو لومړنی مثال انتیگرال ده راځو د لن له جنس یو مثال لیکو لن مقاب د ایکس پر ایکس ډي ایکس دا مثال ما ته حل کړه د دې مثال د حل لپاره موږ او تاسې د لوګاریتم یو قانون لرو هغه قانون داسې دی دلته لیکم قانون لیکو لن په توان د ان ایکس ته کولی شي ولیکي لن ایکس کل په توان د ان په دغه شکل کولی شي چې ولیکي نو معنا دا یعنې دغه توان که چېرته د لوګاریتم یا د لنو د کل په بڼه لیکل کېږي خو که چېرته د دغه لوګاریتمي عدد بیا ضریب ګرځي دا په مخکې درسونو کې سره ویلي دي راځو دې ادامه ورکوو اول یو تغییر شکل دا به داسې ولیکو چې لن ایکس کل په توان د درې ضرب یو پر ایکس ډي ایکس اوس ګورو چې د تعویض بڼې ته برابر شوی دی که چېرته دا موږ تعویض کړو دا موږ یو فرض کړو نو د دې مشتق ولې یو پر ایکس نه دی فلهذا موږ کولی شو لیکو چې پی مساوي لن ایکس ډي پی مساوي یو پر ایکس ډي ایکس وموږ دا برخه پوره شوه چې دا برخه پوره شوه نو فلهذا موږ کولی شو چې راشو دا حل تعویض انتیګرال د دې په ځای پی مقام او د دې په ځای د دې په ځای خو پی شو او د دې په ځای چې شو ډي پی ضربي ډي پی نو د پی مقام انتیګرال څه دی د یو مقام انتیګرال څه دی د ایکس مقام انتیګرال څه دی خو معلوم ده کنه چې پی په توان د څلور جمع یو تقسیم څلور مساوي د پی قیمت بیرته وځکه لن په توان د څلور ایکس پر څلور جمع سي ومکاته څومره اسانه راځو بل مثال کارو په دغه برخه کې اگزامپل انتیګرال فرض کا داسې یو سوال دی چې لن په توان د 15 د ایکس ډي ایکس دا موږ څنګه کولی شو چې حل کړو لن په توان د 15 د ایکس ډي ایکس پر ایکس نو معنا دا ده چې دا به ولیکو چې لن ایکس کل په توان د 15 ضرب یو پر ایکس ډي ایکس ښه دا به څه فرض و پی فرض دی یو فرض دی وی فرض دی فرض کړئ وای فرض دی هر توری چې موږ خوښ کړو لکه همدغه زه پی لیکمه لن ایکس نو که موږ ډي پی مساوي چې ډي پی ولیکمه یو پر ایکس ډي ایکس دا به وضع کړو انتیګرال د پی په توان د 15 او دا ډي پی شو نو معنا پی په توان د شپږ پر شپږ جمع سي نتیجه دا شو چې انتیګرال د دغه سوال لن په توان د 15 د ایکس پر ایکس ډي ایکس مساوي کېږي د پی قیمت بیرته وضع کوو چې لن په توان د شپږ ایکس پر وبخئ پر شپږ جمع سي یو سوال چې ستاسو په ذهن کې بیا ونګرځي انتګرالي ډول باندې وایم که سوال داسې راشي اگزامپل انتیګرال د لن ایکس په توان د 15 ډي ایکس ګورئ که دغه سوال راغلی اوسي دا بیا په دې طریقې سره نه حل کېږي فرض کا دغه دی دلته پر ایکس هم لیکل شوی نو د دې لپاره به ته څه کوې د دې لپاره اول به دا 15 ضریب ګرځوې 15 انتیګرال د 15 ضرب لن ایکس پر ایکس ډي ایکس دا به موږ حل ښه چې دا موږ حل او څه طریقه ورته لرو نو بس دا به موږ یو فرض کوو چې دا موږ یو فرض کړو یا پی فرض کړو پی مساوي لن ایکس راځئ چې ډي پی پیدا کړو ډي پی د دې تغیر شکل هم داسې لیکلی شو چې انتیګرال د 15 لن ایکس ضرب یو پر ایکس डी एक्स मकातब डी की मतलब x टू डी पी मसाली शेषो यव पर x
dx یعنی د دې قیمت p شو د دې قیمت dp شو نو معنا دا شو چې انټیګرال د 15 ضربې p dp نو معنا 15 خو ثابت دی خپله د p انټیګرال څه دی p په توان د 2 پر 2 نو معنا 15 پر 2 p مربع اخر کې جمع سی نو نتیجه دا شو چې انټیګرال د لن x په توان د 15 پر x dx مساوي کیږي د 15 پر 2 د لن څه دی لن مربع د x جمع سی ومقاته څومره اسانه او په ښه ډول سره موږ وشو کولی چې دغه سوال حل کړو په همدغه ټایپ نور مثالونه هم حل کېدلی شي دا خو موږ کوشش دا کوو چې ابتدایي مسایلو په شکل باندې د هر حالت هغه مسایل موږ ووایو تر څو تاسو د هر ټایپ سوالونو سره مخامخ کېږئ چې د هغې په حل باندې پوه شئ نو راځو تاسو د کورنۍ نسخې په ډول باندې یو څو سوالونه پرېږدو فرض کا اول سوال دا انټیګرال د لن په توان د 2 د x لن په توان د 2 د x dx دلته پر x د دې سوال او دویم انټیګرال د فرض کا لن په توان د 15 د x او بخې 15 خو موږ ولیکل لس x پر x dx دا او دریم سوال انټیګرال د لن د x په توان د 2 پر x dx دغه سوالونه تاسو بیا په خپله سره حل کړئ دا همدغې بخش دي اوس راځو په دویم بخش کې دلته د توان لاندې فکر کوو چې یو لوګارتمي تابع دی یو مثال په نظر کې نیسو اګزامپل انټیګرال د موږ داسې لیکو چې لوګارتم په توان د 15 د x پر x لاندې لس dx دا سوال د دې سوال د حل لپاره لنډه طریقه څه ده فرض که موږ کولی شو تغیر شکل ورکړو انټیګرال د لوګارتم د x کل په توان د 15 او دلته ولیکو چې یو پر x لاندې لس dx نو دغه برخه به موږ یو توری فرض کړو ورته به ولیکو فرض کا p مساوي لوګارتم د x ښه dp مساوي څه کېږي یو پر x لاندې لس دا د مشتق څخه په استفادې ضربي dx نو مطلب دا شو چې دا برخه ټوله په dp بدله شوه او دا په چی بدله شوه په p نو معنا داسې لیکلی شو چې انټیګرال د p په توان د 15 dp د دې چې انټیګرال وسي p په توان د شپږ پر شپږ جمع سي نو نهایي نتیجه دا شوه چې د p قیمت څه دی وضع به کړو لوګارتم په توان د شپږ یعنې لوګارتم د x کل په توان د شپږ پر شپږ جمع سي راځو بل مثال په همدغه برخه کې کاروو دویم مثال انټیګرال د فرض کړه داسې راشي چې لوګارتم د x په قاعده د 2 پر x لاندې 2 dx دا سوال حل کړه بیا هم همدغسې تغیر شکل لیکو به چې انټیګرال د لوګارتم د x په قاعده د 2 یو پر x لاندې 2 dx دغه برخه به موږ مساوي p یا u فرضوو نو p موږ په تاریخ کې زیاتره د چې کار کوو د p نه مو کار اخیستی لوګارتم د x په قاعده د 2 نو که موږ د دې چې ډفرانسیل پیدا کړو dp مساوي څه کېږي یو پر x لاندې 2 ضربې dx نو وګورئ د دې قیمت څه شو p د دې قیمت څه شو dp نو راځئ چې وضع کړو انټیګرال د p dp نو معنا p مربع پر څو پر 2 د p قیمت د بیرته خپله وضع کړو د p قیمت څو دی د p قیمت دی لوګارتم د x کل مربع خو توان به لوګارتم ته ورکړو تقسیم 2 اخره کې جمع سي راځو یو بل مثال په دغه برخه کې کاروو فرض کا اگزامپل 3 انټیګرال د لوګارتم مکعب د x پر x ضرب dx دا سوال وکړئ راځئ چې یو تغیر شکل ورته ورکړو بیا د خیر حل کېږي انټیګرال دا به داسې ولیکو چې لوګارتم د x کل په توان د 3 دا به داسې ولیکو یو پر x dx دا مساوي فرض کا m موږ فرض کړو m مساوي لوګارتم د x راځي چې dm پیدا کړو dm مساوي یو پر x لاندې لس ضربي dx لاندې لس دلته زیات دی ولې دلته موږ یو پر x dx پکار دی دواړه خواوې په لاندې لس کې ضرب وکړو
ضرب لنې لس دا له دې سره خلاص شو دا چې شو لنې لس ضرب ډي ام مساوي شي 1 پر x ډي x د دې قیمت m شو او د دې قیمت چې شو د دې قیمت شو لنې لس ضرب ډي ام نو معنا راځي چې قیمت گذاري وکړو انټیګرال د m په توان د 3 لنې لس ډي ام لنې لس به بیرون راوباسو چون ثابت عدد دی انټیګرال د m مکعب ضرب ډي ام نو حاصل شي کېږي لنې لس خپله نو m په توان د 4 پر 4 دا 4 دلته ولیکو چې دا مساوي لنې نو معنا دا ده چې 4 تقسیم 4 m په توان د 4 نو دا څنګه کولی شو لنې 4 پر 4 m په توان د 4 m قیمت څه دی لوګاریتم د x په توان د 4 اخر کې جمع سي خو په کوم کورونو کې کله کله دا جواب دی کوم دا جواب چې موږ په لاس راوړې دا جواب نو سی یو تغیر شکل نو هغه تغیر شکل په دې باندې چې دا د سی لیکل کیږي 1 پر 4 لنې 4 او اخی دا 4 خو سره ډېر پورته لیکلي دي 1 پر 4 دا لس دی ډېرې بخښنې سره دا لس لنې لس ښه نو لنې لس ولې دا لنې لس وو وبخښئ نو بس نن دا ورځ بیخي څو دفعې دا ویډیو غلطه شوله نو 1 پر 4 لنې لس ضرب لوګاریتم په توان د 4 x نو معنا دا چې دغه 1 پر 4 کولی شو دلته د توان په بڼه باندې ولیکو چې توان په بڼه معنا لنې لس په توان د 1 پر 4 لوګاریتم د 4 په قاعده د x اخره کې جمع سي دا کولی شو په جذر هم بدل کړو یعنی عمومي نتیجه داسې ولیکو چې لنې لس تر 4 جذر لاندې ضرب لوګاریتم په توان د 4 x جمع سي یو موضوع دغه درس بل هم پاتې ده هغه د خیر تشریح کوو بیا نو دیارلسم درس پیل اوس راځو ګورو که چېرته د توان لاندې یو نمایي تعبیر وشي هغه څنګه موږ حلولی شو راځو یو مثال وکاروو اگزامپل انټیګرال د ای په توان د x جمع یو کل په توان د 3 خو دلته ای په توان د x ضرب پکې شته dx څنګه کولی شو موږ دا سوال حل کړو د دغه سوال د حل لپاره طریقه دا ده چې ګورئ د توان لاندې تیار دا شته دی که د دې موږ مشتق ونیسو آیا دا پوره کوي هو بس دی شو پی مساوي ای په توان د x جمع یو دغه برخه چې ډي وي پیدا کړي د دې مشتق څه دی ای په توان د x د ډیفرنشیل لپاره جمع dx ځکه د یو مشتق صفر دی هغه نه لیکل کېږي نو موږ کاته ای په توان د x dx پوره شو نو انټیګرال د دې په ځای لیکي چې پی مکعب او دا خپله ډي پی نو معنا د دې چې انټیګرال نیسي پی په توان د 4 پر 4 جمع سي نتیجه دا شوه چې انټیګرال د پی قیمت څه دی وبخئ نتیجه دا شوه چې د پی قیمت څه دی ای په توان د x جمع یو کل په توان د 4 پر 4 جمع سي راځو بل مثال کارو انټیګرال د ای په توان د 2x جمع 3 کل په توان د 8 او ای په توان د 2x ضرب dx فرض کوم موږ څنګه کولی شو دغه سوال حل کړو دې سوال د حل لپاره اسانه طریقه څه ده موږ او تاسې به دغه برخه که چېرته موږ دا یو فرض کړو یا د دې مشتق ونیسو دا پوره کوي هو نو موږ داسې لیکو پی مساوي ای په توان د 2x جمع 3 راځئ डी पी مساوي کیږي د ای په توان د 2x چې دی چې مشتق نیسي موږ یو قضیه لرو په مشتق کې قضیه y مساوي ای په توان د mx نو y زبر مساوي کیږي د m ضرب ای په توان د mx دا څه یو شکل دی نو معنا دا چې 2 ضرب ای په توان د 2x ضرب dx نو موږ ته ای په توان د 2x ضرب dx وکړه دغه دوه هم دی وکړه اطراف تقسیم 2 نو دا د دې سره خلاص شو یو پر 2 د डी पी مساوي شو د ای په توان د 2x dx راځي چې دا قیمت ته وځو انټیګرال د دې په ځای کې چې p په توان د 8 او دې په ځای کې یو پر 2 د डी पी یو پر 2 د डी पी د dx ای په توان د 2x دې په ځای نو معنا چې دا موږ حل کو د دې حل لپاره طریقه دا سره چې p په توان د 9 او بخې دا ثابت د بیرون راوځو یو پر 2 انټیګرال د p په توان د 8 डी पी نو موږ کولی شو چې د انټیګرال ونیسو یو پر 2 خپله p په توان د 9 پر 9 بالاخره p په توان د 9 2 په 9 کې 18 جمع سي نو نهایي نتیجه دا شوه چې د p قیمت څو شو د p قیمت کوم دلته وضع کو هغه ای په توان د 2x جمع 3 کل په توان د
9 پر 18 جمع سي. د دغه درس ویلو سره زموږ دیارلسم درس پای ته ورسېده. انشاءالله چې په نورو ویډیوګانو کې به تعویضي انتیګرال ګیمونه جریان ولري. نو هیله مند یم چې تاسو پرې پوه شوي اوسئ. د توجه نه